نبی علیه الصلاة والسلام فرمای د نیکبخته مؤمن درې علامې دي، یعنی که په یو مؤمن کې دغه درې علامې وې دا نیکبخته دی. من سعادت المسلم، د مؤمن د نیکبختي څخه. موږ خو نیکبختي په چیش کې بول، لیکن ګوري نبی علیه الصلاة والسلام چې په کوم شي کې د انسان او د مسلمان نیکبختي بللې ده، واقعا هم هغه شی کې سړی سوچ او فکر وکړي او په غور ورته وګوري، یقینا هم دا د مؤمن د نیکبختي علامې دي. یو شی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي المسکن الواسع، پراخ کور. د دې نعمت قدر د هغه چا څه وپوښته چې ټول عمر یې د بل د کرایو په سرای کې تیر کړی، بیا سهار وختي د هغه کور دروازه ورته کوي، مالک د مکان یا د سرای ورته ولاړ وي چې کډه دې بار که ما درته بل کس پیدا کړی دی، هغه درته ماته ډېرې پیسې راکړي. نن په دې سرای کې، نن په دې سرای کې، نن په دې کنډواله کې، نن په دې کې واړوه، د مالک احسان پر ځان وړه، سرای دې خراب کړی دی. د دغه نعمت قدر د هغه کسان څه وپوښته چې هغه ټول عمر د بل په کرایو او د بل د منت لاندې تیر کړی دی. تا ته خو الله سرای درکړی، تا ته خو الله وس او طاقت درکړي، تا پراخه مځکه رانیول او بیا دې بهترینه بنګله پر شروع کړل، بهترین سرای دې پر شروع کړل. نو دغه د څه دپاره ته کوي؟ اوس خو تفاخر روان دی، دا د قیامت علامې دي. ګوري دا واوري، نبی علیه السلام فرمایي چې زما د امت انسانان به په آخره زمانه کې پر لوړو لوړو بلډینګو او پر ښایسته ښایسته جایداد جوړولو باندې فخر کوي. ګوري دا خبر واوري، که یو انسان غټ سرای جوړ کړي، دا په شریعت کې منع نه دی، دا د مؤمن او مسلمان د نیکبختي علامه ده. که یو مسلمان پراخ کور جوړ کړي، نیت یې دی چې خدایه زما بچان به پکې اوسایي، زه به پکې اوسایم، زما یو قریب دوست راځي هغه به په دې کې اوسایي، ای الله زما یو میلمه راځي هغه به په دې کې اوسایي. د ده د دغه نیت په وجه باندې الله تبارک وتعالی دته کامل اجرتونه هم ورکوي تر څو چې دی په دا سرای کې. او که سرای او غټ ځای او بنګله په دې نیت باندې جوړ کړل چې زه تربور لرم، زه عارف لرم، زه دوست او دشمن لرم، دا به راځي زما و بیټک ته به ګوري، زما و کوټې ته به ګوري، زما و جایداد ته به ګوري، زما و بنګلې ته به ګوري، ګوته ورته به غاړ شي چې یاره پلانکي څومره ښایسته جایداد جوړ کړی. ګوري واوره، دا د تفاخر په نیت دی، دا د تکبر په نیت دی، دا د ریاکارۍ په نیت باندې دی. در هغه ساعته پورې چې ته په دغه نیت باندې دا ته په ګناه کبیره مبتلا. نو ټول کارونه پر عارفۍ روان دي، نور ټول کارونه پر تربورګروۍ باندې روان دي. هر کار چې کوي په نیت د اصلاح، په نیت باندې د ښه دا نه کوي، بلکې ټول چپه روان دي. انما الاعمال بالنیات. زموږ اسلام څومره خوږ دین دی، سبحان الله. هر عمل د الله رسول وایي نیت سره تعلق دی. دغه بنګله، دغه کور، دا ښایسته جایداد، دا چې تا جوړ کړي په نیت د دې چې زه به بیا سبا په دې کې اوسېږم، زما بچان به په راحت او په سکون باندې، زما کورنۍ انسانان به په راحت او په سکون باندې، او زما میلمه چې راسي هغه به په عزت باندې. تر کم ساعته چې ستا دغه ودانۍ ولاړې، ستا میلمه په قدردانۍ، الله تبارک وتعالی به ستا په عملنامه کې بې شماره اجرونه کړي. او ګورې که د دې عبرت په نیت درته وایم، که چیرې د دغه شی تا دپاره د دې جوړ کړی و چې زه ځان په ښکاره کړم، یا خلک وایي چې پلانکی څومره مالداره دی، یا خلک وایي چې دا زما تربور څومره مخته ولاړې، په دې باندې د عارفي کول، پر دې باندې ځان ښوونه کول، پر دې باندې تربورګروي کول، تر هغه ساعت پورې چې ستا دغه نیت وي او ستا دا ودانۍ وي، ته په ګناه کبیره اخته یې. ګورې دا نیتونه صفا کړي، دا د مؤمن د نیکبختي یوه علامه ده. دومه علامه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي والجار الصالح، نیک همسایه دا هم یو عظیم نعمت دی. ګورې اطلب الدار قبل الجار، د کور او د ځمکې د رانیولو مخکې، د بنګلې د رانیولو مخکې یو همسایه تلاش کړه. ته به بنګلې کې نه لیونی کېږي چې یاره دا خو دې ښایسته جوړ د څومرې ارزانه راکوي. ډېر وخت داسې چې هغه بنګله دومره ښایسته وي چې د ښایست یې انتها ته رسېدلی وي، لیکن د همسایګانو څخه هر یو په دې بنګله کې یو منټ تېرولو ته تیار نه وي. موږ تاسو لیدلي بد همسایه څه دی، الله سړی وساتي. بد همسایه ډېر خطرناکه دی. د بد همسایه څخه انسان باید ډېر کوشش وکړي ځان وساتي.
ځکه د همسایه دومره حق دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې جبریل علیه الصلاة والسلام رالی ما ته د همسایه په باره کې دومره ترغیب د ښه سلوک راکړي چې زه پر دې وبېرېدم چې اوس یې زما سره په میراث باندې شریک نه کړي. زموږ همسایتوب معاشرت تباه دی. پر کوم شي به سړی بیان وکړي، کوم شی به سړی واضح کړي، پر کوم شي باندې به سړی ډېر تفصیلات وکړي. زموږ معاشرت تباه دی. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د نیک مؤمن یوه علامه دا ده چې دی د خپل ځان دپاره د ښه همسایه تلاش وکړي. او همسایه چې د بهترین سو بیا ګوره دا ته نیکبخته سړی. آخر نبی علیه الصلاة والسلام یې ښه سوارلی، دا هم د مؤمن د نیکبختي علامه ده. پخوا وخت کې سوارلیان دغه اوښ و آس دا و، لیکن اوس خو الحمدلله دنیا او ټکنالوژي مخته ولاړه، اسباب ډېر سو، رنګارنګ ښایسته ښایسته موټران دي. ګوري په دې موټرانو کې چې کښېنسئ د الله حمد ووایاست. دا ځوانان خو چې موټر ته وخیږي بیا په بله دنیا کې نه بیا غریب ویني نه بیا مسکین ویني، بیا دی په یو عجب په تکبر پکې ناستي، لاس یو رقم پکې نیولی چې کله پر یو ځای باندې روان پر غریبانو مسکینانو باندې اوبه هم پاشي او هغوی ته په یو قسم انداز باندې ګوري. ګوره دا واوره، ته یو ورځ به د هر کم غریب وي الله دا ځای ته ورسوي. اوس ستا هغه همسایه چې مخکې په غټو غټو موټرانو کې سپره دي، نن هغه پر روډ باندې په پښو روان دی. الله به داسې دور راولي تا به بیرته په پښو نه په څلورو روان کړي، او ستا دغه غریب دغه همسایه دغه فقیر به بیا الله تبارک وتعالی ستا په دغه جایداد او په دغه موټر کې کښېنوي. غرور پر څه شی کوې؟ الکبریا ردعایي الله وایي دا زما خاصیت دی، دا زما خاصیت دی. که څوک زما په خاصیت کې ځان شاملېدل غواړي یا ځان شاملي، الله وایي زه جهنم ته پړ مخې اچوم. په دغه عرضي شی باندې ته فخر په څه کوې؟ دا د الله تبارک وتعالی په قدرت کې دي، ته د خدای په قدرت کې. الله تبارک وتعالی په دغه موټر کې په دغه حالت کې ستا ساه هم کښی سي، دغه موټر چپه در باندې اړولی هم سي، ته تکبر په څه شي باندې کوې؟ ګورې عزیزانو، دا د انسان د نیکبختي علامه ده. باید موږ خپل نیتونه هم پکې صفا کړو، د الله دپاره هر کار وکړو، نیت صفا کړو. که یو ښه موټر الله درکړي نیت صفا کړه چې یو غریب به پکې راپورته کړم، د کور حاجتونه پکې پوره کوم. ای الله تا نعمت راکړي زه پر ځان ښکاره کوم په دغه نیت باندې، بیا به ډېر زیات اجرونه الله درکړي او په دغه حمد باندې په دغه شکر باندې به الله ستا په نعمتو کې نور برکت واچوي. لیکن که دې تکبر په ګډ کړي او که چیرې خدای نه خواسته عجب دې په ګډ کړي، فخر او افتخار دې په ګډ کړي، بیا به ووایه الله تبارک وتعالی به څومره ذلیل کړي. ته وګوره بیا خپل انجام ته دې ګوره.